Salaamuna aniga hilitran mangoro hilaran bolabaro qawjurusay kharaqlas da Windows 11 دريشتم درستا بدلسي من قوتاسو د واي فاي او بلوتوث option نولولو راز خپل درس پیل کوو لومړی راز په start button باندې رائټ کلیک کوو او راځو setting ته setting په برخه کې موږ راځو network لومړی راځو bluetooth and devices option ته د bluetooth and devices option په برخه کې لومړی موږ کولی شو چې دې څخه یو ډیوایس اډ کړو په خپل کمپیوټر کې مثلا هر ډیوایس چې زموږ خوښوي هغه موږ کولی شو چې خپل کمپیوټر کې اډ کړو او په خپل کمپیوټر کې یې اضافه کړو او د هغې څخه موږ ګټه ترلاسه کړو او یا د خپل کمپیوټر څخه ورته معلومات ویسو یا هم تیر کړو یا هم د هغه موبایل یا هم د بل کمپیوټر څخه خپل کمپیوټر ته معلومات شیر کړو. د دې څخه موږ کولی شو چې هغه ډیوایسونو سره چې موږ پلګین یو هغه ډیوایسونه وګورو. مثلا اوس چې دی موږ خپل کمپیوټر سره یو USB optical mouse کنیکټ کړی دی چې هغه انپوټ ډیوایس ده. دلته موږ سره لیست شوی دی. نو د دې څخه موږ کولی شو چې نور ډیوایسونه چې زموږ کمپیوټر سره پلګین دي یا هم زموږ کمپیوټر سره وصل دي هغوی وګورو. او د دې څخه هم موږ کولی شو چې خپل کمپیوټر سره ډیوایسونه اډ کړو مثلا موبایل اډ کړو یا هم بلوتوث اډ کړو یا هم هماغه ګوشکیانې چې موږ په ساده اصطلاح ورته وایو هغه ورسره اډ کړو. د دې څخه موږ کولی شو چې خپل کمپیوټر بلوتوث آن او آف کړو. ګوره کله چې موږ خپل کمپیوټر بلوتوث آن کوو دلته یې موږ ته ویلي discoverable as laptop VR6H DNKO یعنې ستاسو د کمپیوټر بلوتوث د دغه لپټاپ VR6H DNKO په واسطه ډسکور شوی دی یا هم پوښل شوی ده. نو کله چې موږ خپل کمپیوټر واي فای آن کړو هغه ډیوایسونه یا هم هغه آلې چې زموږ کمپیوټر سره نږدې وي هغوی دلته موږ سره لیست کیږي او هغه ډیوایسونه چې موږ پخوا خپل کمپیوټر سره کنیکټ کړي دي هغه ډیوایسونه هم دلته موږ سره لیست کیږي. نو اوس راځو د ډیوایسز په برخه کې دلته وګورئ موږ ته دوباره ویلي چې تاسو کولی شئ دې څخه خپل د کمپیوټر بلوتوث آپشن فعال او غیر فعال کړئ او دلته موږ کولی شو چې connect a new device to laptop VR6H DNKO یعنې نوی ډیوایس یا هم نوې آله د لپټاپ VR6H DNKO سره وصل کړئ. موږ ته هماغه ډیوایسونه چې موږ په خپل کمپیوټر سره اوس یا هم فعلا هم اوس مهال وصل کړي دي هغه لیست کیږي چې اوس موږ سره USB optical mouse چې د انپوټ ډیوایس ده هغه یا هم ماوس وصل شوی ده. کولی شو چې دا ریموف هم کړو. کله چې موږ په ریموف باندې کلیک وکړو نو زموږ د کمپیوټر سره چې کوم ماوس وصل شوی هغه به هیڅ کار ونه کړي ولې ځکه چې موږ هغه ریموف کړی ده. او دلته موږ سره نور سیټینګونه دي چې بلوتوث سره دونه ارتباط یا هم اړیکه نه لري او دونه د کار هم نه راځي او موږ په تېرو درسونو کې هم لوستی وو مثلا د ساوند آپشن مو لوستی د ډسپلی آپشن مو لوستی او داسې نور آپشنونه مو هم لوستي دي. نو دا د بلوتوث یا هم بلوتوث اینډ ډیوایسز آپشن چې په دې کې به موږ بعضې آپشنونه لوستي وي او بعضې آپشنونه به په راتلونکو درسونو کې انشاءالله ولولو. نو اوس هم راځو نیټورک اینډ انټرنټ ته. د نیټورک اینډ انټرنټ په برخه کې لومړی موږ ته ښایي چې تاسو هیڅ کوم شبکې سره وصل نه یاست او دلته موږ کولی شو چې مرسته هم وغواړو چې څنګه د خپل کمپیوټر سره یو شبکه وصل کړو او د دې څخه موږ کولی شو چې خپل کمپیوټر د واي فای سره کنیکټ یا هم ډسکنیکټ کړو. که چیرې موږ راشو نو وګورئ د واي فای او په یا هم د انټرنټ په برخه کې موږ سره پنځه آپشنونه دي. لومړی دا دی چې آیا تاسو غواړئ چې د خپل کمپیوټر د یو شبکې سره وصل کړئ یا نه. که چیرې موږ آن ووایو نو زموږ کمپیوټر د یو شبکې سره کنیکټ کیږي او که چیرې موږ آف ووایو زموږ کمپیوټر د هیڅ شبکې سره نه وصل کیږي. بل موږ ته وایي turn Wi-Fi back on how many
hours یا on how many days یعنی زموږ وای فای په اتوماتیک ډول سره په څومره وخت بعد یا هم څومره موده بعد آن شي 1 ساعت بعد 4 ساعته بعد 1 ورځ بعد یا هم همدا اوس هر څومره وخت بعد چې زموږ خوښه وي هغه مو انتخابولی شو. بل موږ سره ویلي manage known networks یا هم manage now networks هغه نتورکونه یا هم هغه شبکې سره چې موږ پخوا وصل شوي یو هغه په دې کې لیست کیږي. ګورئ موږ پخوا په 4.5 په نوم شبکې سره وصل شوي یو یا هم شایق په نوم شبکې سره وصل شوي یا هم دوباره د شایق په نوم شبکې سره وصل شوي یو او بل د دې څخه موږ کولی شو چې یو بل شبکه هم اضافه کړو مثلا د ټیک اپ په نوم یو شبکه اضافه کړو یا هم د صبور په نوم یو شبکه اضافه کړو یا هم په مختلفو نومونو باندې موږ کولی شو چې یو شبکه اضافه کړو په خپل کمپیوټر کې. څو ګورئ فعلاً زموږ د هاوس یا هم زموږ د کور وای فای د 4.5 په نوم ده. که چیرې موږ راشو دې څخه یو ځل فورګټ ووایو یعنې دا فورګټ معنا هیرول یعنې دا 4.5 آپشن هیر کړو یا هم له منځه یې یوسو. اوس که چیرې موږ راشو او د وای فای سره ځان وصل کړو موږ ته وګورئ هماغه وای فای لیست کیږي یا هم هغه شبکې لیست کیږي مثلا د نبیل په نوم شبکه د حکیمي د وسیم امیري یا هم د هدایت هوم مختلف شبکې دي موږ سره. نو اوس راځو 4.5 باندې کلیک کوو او دلته کنیکټ وایو. کله چې موږ کنیکټ ووایو نو موږ نه پاسورډ تقاضا کوي ولې ځکه چې موږ دې څخه فورګټ وویل نو ځکه چې موږ فورګټ وویل نو د دې له خاطره موږ نه پاسورډ تقاضا کوي یا هم پاسورډ غواړي. کله چې موږ یو ځل پاسورډ درج کړ بیا هر څومره ځلې چې موږ د خپل کمپیوټر د 4.5 د شبکې سره وصل کوو هیڅ وخت بیا موږ نه پاسورډ نه غواړي. اوس که چیرې موږ راشو خپل د وای فای یا هم انټرنټ هماغه کوم پاسورډ یا هم سکیورټي پاسورډ چې دی هغه درج کړو بیا به موږ ته هیڅکله هم پاسورډ دوباره تقاضا نه کیي. اوس کله چې موږ هماغه پاسورډ درج کړ په پاسورډ کې کله هم چې موږ یو غلطي رامنځته کیږي نو موږ څخه په پاسورډ کې نو باید ډېر پام وکړو چې هیڅ غلطي موږ څخه منځته رانشي په پاسورډ کې یا هم په سکیورټي کې. ځکه چې موږ کله یو ځل اشتباه وکړو نو بیا موږ نه تقاضا کوي چې دوباره پاسورډ درج کړئ. نو ګورئ اوس زموږ هماغه کوم پاسورډ مو چې درج کړ هغه د کنیکټ کېدلو په حالت کې ده. وګورئ موږ ته وویل چې دا پاسورډ اشتباه ده یو ځل بیا یې درج کړئ. موږ راځو یو ځل بیا دا پاسورډ درج کوو. راځو یو ځل بیا یې ګورو چې دا پاسورډ صحیح دی یا نه. اوس که چیرې موږ انټر ووایو نو وګورئ هماغه کوم سکیورټي چې موږ دننه کړ یا هم انټر مو وکړ هغه سکیورټي د چرخېدلو په حالت کې ده. کله چې دا لوډینګ ختم شي نو وګورئ موږ ته وویل کنیکټ سکیورټي یعنې تاسو په موفق ډول سره یا هم په کامیابۍ سره د 4.5 شبکې سره وصل شولی. نو اوس وګورئ دلته هم موږ ته وایي چې موږ دوباره راشو د وای فای د نیټورک یا انټرنټ په برخه کې دلته موږ ته وایي کنیکټ سکیورټ یعنې تاسو په موفق ډول سره کنیکټ شوي یئ د وای فای سره. بل دلته موږ سره د هارډویر پراپرټیز آپشن دی. د هارډویر پراپرټیز په آپشن کې موږ ته آی پي ښایي او منفکچرر ښایي سکیورټي ټایپ ښایي
او فیزیکل اډرس یا هم مک اډرس ښایي چې 4 اف 3 1 اف ټي اووه دېرش اووه اویا زموږ د وای فای فیزیکل اډرس یا هم مک اډرس ده. او مونږ کولای شو چې مانوفیکچرر هم وګورو چې مانوفیکچرر یې میډیا ټک انک ده او مونږ کولای شو چې دا معلومات ځان سره کاپي کړو او یو بل ځای کې پیسټ کړو تر څو بل وخت لپاره چې زموږ په کار راځي ترې ګټه واخلو. نو دا د هارډویر پراپرټیز آپشن. بل مونږ سره رینډم هارډویر اډرس آپشن دی. که چیرې مونږ د رینډم هارډویر اډرس آپشن غیر فعال کړو نو د زموږ د کمپیوټر د وای فای هغه کوم مک اډرس یا هم فیزیکل اډرس چې دی هغه خپل لومړنی حالت ته وړي. که چیرې مونږ دا مک اډرس آن کړو څه چې مونږ راشو په هارډویر پراپرټیز کې فیزیکل اډرس آی سی سی ای 150 150 ای سی زموږ د کمپیوټر فیزیکل اډرس یا هم مک اډرس دی. او که چیرې مونږ دوباره راشو په وای فای کې وګورئ random hardware addresses آپشن فعال کړو. اوس که چیرې دوباره راشو ګورئ هغه فیزیکل اډرس یا هم مک اډرس تغییر ومونده. ولې؟ ځکه چې مونږ random hardware properties آپشن فعال کړی دی. او دا د وای فای یا هم نتورک ان انټرنیټ او د بلوتوث ان ډیوایسز آپشن. هیله کوم زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب او له نورو ملګرو سره یې شریک کړئ. او تر بل درس پورې ښه وخت.